اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، په نننۍ درس کې به د تجزیې په مرسته د یو عدد دریم جذر یا مکعب جذر پیدا کول زده کړئ او د دې ترڅنګ به د عمومي تمرین د هغو پوښتنو حل هم زده کړئ چې په هغه کې یادونه کړې ده چې د دغو اعدادو مربع جذر په عمومي طریقه پیدا کړئ. ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ د تجزیې په مرسته دریم جذر یا مکعب جذر پیدا کول غواړو د یو عدد، نو هغه عدد چې راکړل شوی دی اول به یې تجزیه کوو. کله چې تجزیه کړو، د دریو ضربي اجزاو څخه یو جز په خپله د دغې عدد دریم جذر دی. لکه مثال د یوویشتو درې مساوي ضربي اجزاوې څو دي؟ درې دي. نو د دغه دریو ضربي اجزاو څخه یو جز په خپله د یوویشتو مکعب جذر دی، چې هغه موږ په داسې شکل هم لیکلی شو، ځکه درې وارې تکرار شوي. درې په توان د درې درجه د جذر درجې سره ختمیږي او درې پاتې کېږي. یعنې معلومه شوه چې د درې مساوي ضربي اجزاو څخه یو ضربي جز د یو عدد مکعب جذر دی. په همداسې د اته درې مساوي ضربي اجزاوې دوه دي، نو د دغه څخه یو ضربي جز په خپله د اتو مکعب جذر دی، چې دا داسې هم موږ لیکلی شو. دوه په توان د درې د دوو توان د جذر د توان سره د درجې سره ختمیږي او په خپله دوه پاتې کېږي. نو دوه په خپله معلومه شوه چې د اتو دریم یا مکعب جذر دی. په همدې ترتیب 28 زره د 28 زرو مکعب جذر چې موږ پیدا کوو، بیا هم له دریو مساوي ضربي اجزاو څخه یو ضربي جز په پام کې نیسو. لکه له دریو دوه ګونو څخه دوه، له دریو درې ګونو څخه درې، له دریو پنځه ګونو څخه پنځه. دا په خپل منځ کې ضربو. 15 ضرب درې 15، 15 ضرب دوه 10، نو 10 د 28 زرو مکعب جذر دی. په عمومي طریقه څه ډول دلته مربع جذر معلوم شوی دی. یو په یو کې یو، تفریق حاصل صفر پاتې کېږي. یو دوه چنده شوی دی، په صفر کې په اړه ورکړل شوې ده، د صفر لپاره کوم نتیجه نه لري. او بیا په صفر کې په اړه ورکړل شوې ده 200 په صفر کې صفر نتیجه نه لري، لیکلو ته اړتیا نشته. اوس په دغه ځای کې په یو وخت کې دوه جوړې عدد راښکته شوی، که یوه جوړه راښکته شي له دغه څخه کوچنی کېږي او دغه بیا ورڅخه تفریق کېدی نه شي. د تېرې قاعدې برخلاف چې په تېره ویډیو کې تاسو ته مې ویلي چې په یو وخت کې باید یوه جوړه راښکته شي، خو دلته داسې مثالونه هم شته چې په یو وخت کې دوه جوړې رقمونه یا درې رقمونه راښکته کېږي. نو د دې لپاره په اړه په یو کې ورته مناسب ده 2001 په یو کې 2001 چې تفریق حاصل صفر کېږي. نو دغه عدد یو زر یو چې راسه راغی په خپله د دغې عدد شی دی مربع جذر دی. دغه یو څرنګه عمل شوی دی؟ یو په یو کې یو او صفر کې په اړه ورکړل شوې ده، دا دوه چنده شوی دی. د صفر په اړه چې کله ورکړل شوې ده، شل په صفر کې صفر لیکلو ته اړتیا نشته. په دغه ځای کې په یو وخت کې درې رقمونه راښکته شوي دي. نو د دې لپاره مناسبه پړه په څو کې ده؟ په یو کې 201 په یو کې 201 تفریق حاصل صفر دی. نو همدغه یو سل یو په خپله د دغه عدد مربع جذر دی. دلته هم داسې شوي دي، 2 په 2 کې 4 تفریق حاصل صفر دی. او په دغه ځای کې شل که راښکته شي، شل که راښکته شي په صفر کې که پړه ورکړو ورته مناسب ده، ځکه که په یو کې پړه ورکړل شي 140 په یو کې ترې زیاتېږي بیا تفریق کېدی نه شي، نو باید په صفر کې پړه ورکړل شي. 40 په صفر کې صفر، صفر که د شلو تفریق شي بیا هم هماغه شل پاتې کېږي، نو مخته لیکلو ته اړتیا نشته، په دغه ځای پرېږدو. نو دلته که 25 هم راښکته شي په خپله وار سره، نو ټول څو کېږي 2025. نو د دې لپاره مناسب پړه په څو کې ده؟ 5 کې 415 په 5 کې 2025 د تفریق حاصل بیا هم صفر لاسته راځي. او دغه پورتنی عدد 215 د 2,025 رقم مربع جذر دی. که یې میزان کوئ، تېره ویډیو کې ما هم ویلی وو، همدغه عدد په څو کې په خپل ځان کې ضرب کړئ. څه رقم؟ 215 ضرب 215. دې چې هر ځواب په لاس درغی، همدغه به دغه رقم پوره کوي. که یې پوره نه کړو عملیه مو غلطه ده. ګرانو زده کوونکو، درس مو په همدغه ځای بستی. بیا چې له یوه نوي درس سره زرېږم، د الله په امان.